خدای خبر ولې ما ته هر ځل داسې محسوسېده چې هغه په یو لاعلاجه رنځ اخته ده. کړاغې سترګې یې ورغلې وې، د رنګه خو هسې هم توره غنم رنګې وه، خو بیا هم د ځوانۍ سره یې تت تت په اننګو کې ښکارېدل. خو نن سبا داسې زیړه زبېښلې وه لکه د وینې بوی پکې نه وي. په تېرو یو څو میاشتو کې ډېر بدلون پکې راغلی و. اول به لکه د هوسۍ په ترپکو ګرځېدله، او اوس لکه چا په زور د خپلې اوږې په زور روانه کړې وي. پښې به یې د ځان پسې راښکلې، د وجود هر یو اندام یې ساختلې سس پس ړنګ بنګ ښکارېدو. هر انداز یې بدل شوی و. که څه پکې نه و بدل، نو هغه یې د اوربل لړونه وو چې اوس به یې هم لکه د سمسور پسرلي په مړاو اننګو ټالونه وهل. ما به چې کله فری پیریډ کې په سټاپ روم کې ځان ته غلې ناسته ولیده، نو خدای شته چې ډېر به مې ورته زړه خفه شو. هغه خو بیخي بدله شوې وه. د هغې خپل نوم سایمه و، خو په ټول سکول کې په مس ناټي مشهوره وه. هر وخت به یې څه ناڅه ډرامه جوړه کړې وه، ټول سټاپ به یې په ټوکو ټقالو خندولو، او خبرې به یې دومره زر زر کولې چې کله به په طبیعت کې وه، نو په خبره پوهېدل یې د هر چا د وس خبره نه وه. او ما به اکثر ورته داسې وخت کې ویل چې بیا یې ټاپ ګیر لګولی دی، خدای خیر چېرته ناڅاپه بریکر مخې ته را نشي، موږ ترې کوز کړه. او هغه به په کړس کړس په خندا شوه او ویل به یې چې آپریدي آپ سدر جاؤ ورنه پیټوګې میرے هاتو. او ما ته به د هغې دې خبرې ډېر خوند راکولو. خو نن سبا هغه ډېر غلې وه. ما به ترې اکثر پوښتنه کوله چې څه چل دی، ولې هر وخت خپه وې، څه چل شوی دی، ته خو داسې غلې پلې نه وې اول. خو هغې به مختصر جواب راکړو، کچھ نہیں ویسے ہی چپ ہوں، کوئی بات ہے ہی نہیں تو کیا بولوں. یو ورځ یې رنګ څه ډېر اوړېدلی غوندې و، نو ما ترې تپوس وکړو چې څه خو ضرور شته، د رنګه داسې بیماره ښکارې او سترګې دې هم پړسېدلې دي، څه چل دی؟ ما ته ووایه، کیدای شي زه دې څه مدد وکړی شم. هغې یوې ښې شېبې ته زما په لور سترګې راپورته کړې، یو نرۍ غوندې اسویلي یې وکړه، په نرو شونډو یې 2-3 ځله ژبه تېره کړه، په ګس لاس یې د اوربل هغه لړ چې هر وخت به یې په مخ رازنګېدو د غوږ د پاسه یې واړول او ویې ویل، کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی. او بیا یې په موبایل سر ور ټیټ کړه. او زه هم ورپسې ډېر ټینګ نه شوم. زړه کې مې سوچ کولو چې د زنانه سل پټې ښکاره بیمارۍ وي، کیدای شي د شرمه یې حال نشي ویلی. 2-3 ورځې به تېرې وي چې یو ورځ د سایمه میسج راغلو، لیکلي یو چې آج آپ پارک جاؤگے. زما روزانه روټین و چې هر مازدیګر به د سکول سره نږدې وړوکي غوندې پارک ته د وخت تیري دپاره تلم، او په وړوکي غوندې شین چمن به مې سترګې سړولې. زه هم هغلته ناست وم، نو ځواب مې ورته ولیکل چې زه هم هلته ناست یم، خیر خو دی. میں بھی آ رہی ہوں جانا نہیں. هغې جواب راکړو. زما دپاره دا څه نوې خبره نه وه. هغه مخکې هم څو ځله زما سره دلته راغلی وه، او کله کله به زما سره د سمندر غاړې ته هم تلله. خو خدای خبر ولې نن ما ته د هغې انتظار څه بل رنګې محسوسېده. بار به مې د پارک ګیټ ته کتل، په زړه کې مې یو عجیبه غوندې ناقلاري محسوسوله چې په هېڅ سبب یې نه پوهېدم. خیر هغه چې څنګه راغله، نو زه په لاشعوري توګه په یو مخ د هغې مخ ته ځیر شوم، او د زیړین مر په پلوشو کې راته د هغې مخ نور هم زیړ وښکارېدو. د سلام دعا نه پس یوه ښه شېبه دواړه غلي ناستو، نه هغې څه ویل او نه ما. دواړو مخامخ وړو ته کتل چې لوبې یې کولې، او په لوبو کې به د یو بل سره روان شو، او لږ ساعت پس به بیا په لوبو سر شو. آپ سے ایک کام تھا، اصل میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایک پرابلم ہے جو لاکھ کوشش کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. هغې زما په لور سترګې راپورته کړې، ویې ویل. د دې نه مخکې چې ما ورته خبرې ته ځان جوړولو، هغې په مخ زنګېدونکي د ویښتو لړ په شا واړولو. آپ افسانے لکھتے ہو نا، اس لیے سوچا اب شاید کوئی مدد کر سکو. په سترګو کې یې نری اوښکې په ځلېدو شوې، او په غريو نیولي اواز یې ووې. بې اختیاره زما د خولې نه ووتل
जी जी ضرور، क्यों नहीं، ضرور کروںगा. هغې چې زما اضطراب ولیدو نو 1 ساعت غلی شوه او د اوربل هغه لړ یې یو ځل بیا د غوږ د پاسه واړولو. لپټه یې په سر سمه کړه، ویې ویل میں نے آپ کو شبیر احمد کے بارے میں بتایا تھا نا، شاید ان کی فیس بک آئی ڈی بھی دی تھی آپ کو، وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگار ہے، یاد آیا؟ جی جی ہاں ہاں یاد ہے اچھی طرح، کیا ہوا ان کو؟ ما زر زر په یو سا ځواب ورکړه او د زړه ناقلاري مې نوره هم سیوا شوه. د زړه درزا مې تیزه شوه او په یو مخ د هغې خولې ته داسې ځیر شوم لکه اوس به هغه څه خبره کوي او زما به زړه پړک وچوي. هغې یوه اوږده ساه راښکله. کچھ نہیں، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو، انہیں کچھ نہیں ہوا. یو ساعت غلی شوه او بیا یې ورو غوندې وي، مجھے انہوں نے پاگل کر دیا ہے. او ما ته داسې محسوسه شوه لکه زما د وجود د هر یو ویښته نه ورو ورو ساه راخیږي او ټول وجود مې داسې سوړ او بېدمه غوندې شو او صرف هم قدرې مې د خولې نه ووتل او داسې راته ښکاره شوه لکه زه د هغې د زیړ رنګ په سبب پوهه شوی وم، لکه زما ټولو سوالونو ته هغې نن په یو کرښه کې مجھے انہوں نے پاگل کر دیا ہے جواب راکړی وي. نہیں نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے. هغې داسې زر زر وویل لکه زما د زړه په کیفیت پوهه شوي وي. پھر کیا مطلب؟ کیسے پاگل کیا ہے؟ ما ترې په لنډه لنډه سا تپوسونه وکړو. وہ فیس بک پر اپنا ایک نیا ناول پوسٹ کر رہے ہیں. هغې زما د ځواب په ځای بیا د هغه خبره وکړه. تو کیا پهیلیاں بجا رہی ہو؟ سیدھے سے بتاؤ نا. زما اضطراب و تجسس نور هم زیات شو. اس ناول کا کردار میرے نام سے ہے. میرا مطلب اس ناول کے کردار کا نام سائمہ ہے. هغې په ویره ویره ووی. تو کیا ہوا؟ یہ ایک اتفاق ہے. او زه د هغې په ویرې نور هم ناقلاره شوم. نہیں یہ اتفاق نہیں. اس کے ناول کا کردار صرف میرے نام سے نہیں ہے بلکہ اس کردار کا سب کچھ میرا ہے. یہاں تک کہ اس کی شکل صورت چال ڈال رنگ قد اور جو تصویر انہوں نے ناول میں تراشی ہے سب میری ہے. هغې په ډېر جذباتی انداز کې وویل دیکھو یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہرگز نہیں ہو سکتی. ان کو میری ہر چیز کا پتہ ہے، میری پسند ناپسند، میری بولنے کا انداز تک وہ جانتا ہے. میں پاگل ہو رہی ہوں، پلیز ہیلپ می. او لکه د ماشومې په بړق بړق په ژړا شوه. زما زړه غوښتل چې هغه ځان ته راجوخته کړم خو چې ګیر چاپېره خلکو ته مې پام شو نو صرف خپل لاس مې د هغې په لاس کېښود او تسلي مې ورکړه چې ژاړه ما، دا صرف یو اتفاق کیدی شي نور هیڅ نه. خو د هغې پوخ یقین جوړ شوی و چې هغه ناول نه بلکې هم د هغې خپله د ژوند قصه ده او د هغې د پوخ یقین په وجه زما هم تجسس زیات شو او په فیسبوک مې د شبیر احمد هغه ناول لوستل پیل کړه. هغه سلسله وار ناول په ټوکونو کې خپرولو او چې څومره ناول په مخ کې تلو نو هومره د سایمې ویره او ناقلاري زیاتېده. ما به ډېرې تسلۍ ورکولې خو په هغې یې هېڅ اثر نه کولو. د هغې په اعصابو هغه د ناول کردار داسې راخور شوی و چې یو شپه د نیمې شپې یې ما ته فون وکړو چې پارک ته راشه. د اواز نه یې داسې ښکارېدل لکه ښه ډېر یې ژړلي وي. زه چې پارک ته ورغلم نو بېله سله د پارک په منځ کې ولاړه وه. زه چې څنګه ورنږدې شوم نو بړق بړق په ژړا شوه او ټینګه راته رغاړې وته او په سلګو سلګو یې وویې میں اور ایک پل بھی اسد کے بنا نہیں رہ سکتی. پلیز مجھے میرے اسد کے پاس لے چلو. میں ان کے بغیر مر جاؤں گی. پلیز میرا ان کے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے. اگر میں آج ان سے نہ ملی تو پھر کبھی نہیں مل پاؤں گی. ان کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے. پلیز پلیز. یو ساعت ته خو زه په دې سوچ کې لاړم چې څوک اسد، کوم اسد، خو بیا زر ذهن ته راغله چې اسد خو د هغه ناول د هیرو کردار دی او بې اختیاره مې د خولې نه یوه چغه ووته تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو. وہ صرف ایک ناول کا کردار ہے اور کچھ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، سمجھی؟ تم نہیں سمجھ رہے ہو. اسد روزانہ میرے کمرے میں آتا ہے، میں ان کی باتیں سنتی ہوں.
मुझे उनके जिस्म की खुशबू महसूस होती है। जब वो मेरे पास आते हैं उनकी सांसों की गर्मी मेरी रूह में उतर जाती है। और तुम कहते हो कि वो एक नावल का किरदार है। हरगिज़ नहीं, किरदार किसी के पास नहीं जा सकते। किरदार किसी को आधी रात को बाहर पार्क में नहीं बुलाते। هغه په یو سال لګیا و چې ما یې خبره را ایساره کړه. देखो साइमा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है. इस नावल का किरदार आपके असाब पर सवार है. चलो घर चलते हैं. कल मैं खुद आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगा. सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो. ما هغې ته په مینه تسلي ورکړه او په تندي مې ښکل کړه. आफरीदी, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो. हम रोज़ यहाँ रात को मिलते हैं और फजर की नमाज तक वो मुझे अपने बाहों में सुलाता है. आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में उंगलियां फेरता है, मीठी मीठी बातें करता है. देखो, उनकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में मीठी मीठी धुन की तरह बजती है. और जब वो मेरे माथे पर अपने गरम गरम होंठ रखते हैं तो मेरी रूह तक उसकी आंच पर मचल जाती है. प्लीज़ आप मुझे मेरे असद से मिलवा दो. उसकी अम्मी उसकी शादी करवाने वाली है और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर दुबई जाने वाला है. प्लीज़ कुछ करो. मुझे पता है आप कर सकते हो. आप भी एक अफसाना निगार हो. आप मेरी हालत समझ सकते हो. هغه په یو مخ لګیا و، مینتونه یې کول، په چغو چغو یې جړل او ما د مټ نه نیولې د کور پورې راوسته او خپل کور ته روان شو. بله ورځ سم د ماښامه زما زړه بېواره ټوپونه وهل. د سایمې د اوربل هغه لړ راته بار بار مخې مخې ته کېدو او په شدت سره مې په زړه کې یو عجیبه غوندې خواهش په غرغنډو و چې کاش یو ځل مې هغه د اوربل لړ په خپلو لاسو کې محسوس کړی وي. د کوم په خوشبویۍ به چې تل زما روح او زړه ناقلاره کېدو. نن په ما یوه یوه شیبه لکه د قیامت تېرېده. زړه مې نری نری دردېدو. مرۍ مې ماته وه. په یو دوه کې راګیر وم. ګړۍ ته مې ساعت په ساعت کتل. خدای خبر نن ولې دا وخت په یو ځای ولاړ و چې 9 بجو ته څومره وخت کمېدو زما د زړه درزا سیوا کېده. روح مې ناقلاره کېده او چې څنګه 9 بجې شوې بې اختیاره مې د خولې نه اوږه د سویلي ووتو. لپټاپ مې بند کړ او بره چت ته وختم. یوه ښه شیبه د ښار رنګارنګ رڼاګانو په تماشه شوم، خو خدای خبر ولې نن د ښار ټولې رڼاګانې لکه د سایمې د مخ زیړې زبېښلې تتې تتې ښکارېدې. زه لا د ښار د رڼاګانو په تصور کې ډوب وم چې د ذهن په پرده مې د یاد لیدکې بل شو او رایاد شو چې بېګا د وده کېدو نه مخکې چې ما موبایل په سایلنټ کړی دی نو تر اوسه په سایلنټ دی. خدای خبر څومره خلکو به ټلیفونونه کړي وي. زر مې د جیب نه موبایل راوویستو نو پوره 14 مسکالونه او 16 میسیجونه پراته وو. چې مسکالونه مې پرانیستو نو په یو ټوپ مې زړه سم خولې ته راغلو. دا ټول ټلیفونونه سایمې کړي وو. زر में मैसेजونه خلاص کړو. په هر میسیج کې فقط प्लीज़ 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 فون उठा लो, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती لیکلی وو. او چې اخري میسیج مې پرانیستو نو د هیبته مې زړه پښو ته پرېوتو. ټول وجود مې غونی زیږ شو. ویښته را باندې ببر ودرېدل. سترګې را باندې تورې شوې. प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे असद से मिलवा दो, मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप उनकी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकती. मुझे पता है आप ही एक वाहिद शख्स हो जो मुझे मेरे असद से मिलवा सकते हो. मुझे पता है आप ही ये शादी रुकवा सकते हो. मुझे पता है आप ही उस किरदार के तख्लीक़कार हो. प्लीज़ मुझसे मेरे असद मत छीनना. زما د پښو لاندې ځمکه په رپېدو شوه. اسمان په تاوېدو، په منډه منډه په غورځېدو، په پاسېدو کمرې ته راغلم. لپټاپ مې خلاص کړه. په رپېدونکو لاسونو مې شبیر احمد آی ډي د اخري پوسټ د ډیلیټ کولو په خاطر خلاصه کړه او چې نوټیفیکیشن مې ولیدو سایما فیری لایکس یور پوسټ. د پښو نه مې بیخي ساه وخته او خدای خبر چې څنګه په منډه هغه پارک ته راغلم او سایما لکه زما د ناول د کردار غوس مړوندونه د سرو وینو په ډنډ کې پرانیستې سترګې د پارک په منځ کې پرته وه.